په غونډه زنه شنه خالونه شمېري اها په غونډه زنه شنه خالونه شمېري اینده ګوري خپل نظونه شمېري واه 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 او بلا مین یې په کوڅو کې زغلي اها بلا بلا مین یې په کوڅو کې زغلي بلا مین یې دیوالونه شمېري واه او زبردست مننه بلا مین یې په کوڅو کې زغلي بلا مین یې دیوالونه شمېري خو بله نه ورځي د ستا مین له شو سودایي د ستا لفظونه شمېري ډېر ښه ډېر مننه زبردست خوب ورله نه ورځي د ستا مین له شو سودایي د ستا لفظونه شمېري او ستا شرابڼو سترګو څپې وکړل ستا شرابڼو سترګو څپې وکړل په لارځي او تندکونه شمېري ډېر ښه ډېر او خوندور مننه شعر دی کې چې د سروې ډله په استراته لاړه اها د سروې ډله په استراته لاړه د پښتنو کنډر کورونه شمېري ډېر ښه بیا ویاده شعر ډېر ښه شعر مهرباني دی مننه د سروې ډله په استراته لاړه د پښتنو کنډر کورونه شمېري او ستا د ماڼۍ په جوړولو مشره مزدور لسونو کې داغونه شمېري ډېر ښه ډېر زبردست مننه. شعر دی بیا ویاده شعر مننه وي ستا د ماڼۍ په جوړولو مشره مزدور لسونو کې داغونه داغونه شمېري شمېري ډېر ښه د ستا دی یارۍ کې خوشحالي ترې ورکه اها د ستا یارۍ کې یارۍ کې خوشحالي ترې ورکه د ستا غمونه غرونه غرونه شمېري ډېر ښه ډېر او زبردست مننه شعر دی چې ورسره فکر د خپل قبر نشته اها ورسره فکر فکر د خپل قبر نشته خلک د خلکو دولتونه شمېري ډېر ښه ډېر او ښکلی مننه شعر. اخیری مقطع یې ده چې مسافرۍ یې زړه زارې زارې کړو اها مسافرۍ مسافرۍ یې زړه زارې زارې کړو انصار د هجر ماښامونه شمېري ډېر ښه شعر دی دا مکتب یو ښکلی مننه مکتب مننه وي مسافرۍ یې زړه زارې زارې کړو انصار د هجر ماښامونه ډېر شمېري ښه ډېر زبردست دی مهرباني بیګا مې ټوله شپه جړا کړې ده ستا د وصال مې هم دعا کړې ده ځکه مې هر سړی په بدو بولي هره خبره مې رښتیا کړې ده انصاره دا ځل په رښتیا مې وژني توره جوړه یې ځان له بیا کړې ده سلامونه نیکې هیلې او احترامات ګرانو کتونکو محمد کریم ارماني د ارماني ټي وي نه څنګه چې تاسو ته پاته و چې د مونږ پروګرام د ادبي ملګرو سره وي په دې نن پروګرام کې د بکرآباد سیمې ځوان شاعر شفیق انصار صاحب دی د ده سره به مرکه کوو نو پروګرام را سره تر پایه وګورئ شفیق انصار صاحب پروګرام کې ته هرکلی ستړي مه شي او ډیره مننه چې په دومره مصروف ژوند کې د مونږ ته وخت وبوسلو او مونږ سره کېناستې بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ته ډیره مننه کوم چې په دومره لاند تنګ وخت کې راغلی او موږ له قیمتي ټایم راکړلو ډیره مننه چې همره تکلیف ته وکړلو زنده باد ډیره مننه انصار صاحب په اول کې که د کتونکو سره لانډه شون په جنګلو کې نو ډیره مننه به دې وي ما محمد شفیق نامه مې انصار تخلص لرم بکرآباد اوسېدونکی یم ډیره مننه انصار صاحب پښتنه در نه کو ډایرک روڅو د شیرونو غزلو طرف چې څه دې هم په زړه کې وي نو بس راسره شریکي کا مړېدل په ډېر دولت د انسان نشته مړېدل په ډېر دولت د انسان نشته خدای ناشکره کورو ودان په جهان نشته د بیا یا د شیر مړېدل په ډېر دولت د انسان نشته خدای ناشکره کور ودان په جهان نشته او خامخا به یو خواهشت ورسره مل وي خامخا به یو خواهشت ورسره مل وي بې له غمه په جهان کې گزران نشته او مننه شعر دی یو پکې بل چې نصیب دي شي انسان ښه عمل کړه چې نصیب دي شي انسان ښه عمل کړه د جنت په بغیچو کې خزان نشته مننه غزل لا شو چې ارشاد دستا په یاد کې مې خوبونه ورک دي او په بل هیواد کې مې خوبونه ورک دي مننه دستا په یاد کې مې خوبونه ورک دي په بل هیواد کې مې خوبونه ورک دي رانه یې څو ځله جونګړه وړې په هر یو باد کې مې خوبونه ورک دي ډېر زبردست بیا یاد شي مننه مهرباني وي رانه یې څو ځله جونګړه وړې په هر یو باد کې مې خوبونه ورک دي او ظالم استا د ظلمتوب د لاسه په خپل جیدات کې مې خوبونه ورک دي مننه او خواږو وادو ته یې دروغ نه وایم خواږو وادو ته یې دروغ نه وایم سه اعتماد کې مې خوبونه ورک دي او مننه شعر دی پکې چې
فرنګ خدای دې زور وبو وبکا فرنګ خدای دې زور وبو وبکا جلال آباد کې مې خوبونه ورک ډیر زبردست مننه اخیری مقطع ته وایم غزل چې ارشاد بغیر لتان سره نه را درومي بغیر لتان سره نه را درومي او بکر آباد کې مې خوبونه ورک دي ډیر ښکلی ډیر زبردست کلام بل کلام دې کر سره شریک کوم ډیر مننه ودی سکرار مزدیګرای دی او خمار مزدیګرای دی سکرار مزدیګرای دی خمار مزدیګرای دی بې دیدنه غریو نیولې زمپلار مزدیګرای دی زبردست مننه بې دیدنه غریو نیولې زمپلار مزدیګرای دی مخ څرګند که چې دې وکړم لږ دیدار مزدیګرای دی زبردست بیا وایه دا شعر مننه مخ څرګند که چې دې وکړم لږ دیدار مزدیګرای دی او په یادونو یې مشغول یم بې له یار مزدیګرای دی مننه په یادونو یې مشغول یم بې له یار مزدیګرای دی په خیال ګرځه چې وانخلې زړه هزار مزدیګرای دی په خیال ګرځه چې وانخلې زړه هزار مزدیګرای دی شوریا د ګل خوشبوی سره ستا سینګار مزدیګرای دی مننه شوریا د ګل خوشبوی سره ستا سینګار مزدیګرای دی معلومیږي بنګسکلي بیا انصار مزدیګرای ډیر زبردست ډیر خوندور انصار صاحب په اخر کې که یو غزل سره شریک کې نو ډیر خوند به وکړي دردېدلي پښتانه یو جړېدلي پښتانه یو دردېدلي پښتانه یو دردېدلي پښتانه یو جړېدلي پښتانه یو مینا غواړو مینوي شو څومره ښکلي پښتانه ډیر ښکلي مطلب مننه ډیره زبردست مینا غواړو مینوي شو څومره ښکلي پښتانه یو همیشه په خواږه ژبه تېروتلي پښتانه ډیر زبردست شعر دی بیا وایه دا شعر مهرباني همیشه په خواږه ژبه تېروتلي پښتانه یو حرف رنګ له ډېرې یرې یې منلي پښتانه یو ډیر ښه او په نړۍ کې لکه ستوري په نړۍ کې لکه ستوري ځلېدلي پښتانه یو که پتنګ وطن په مینه که پتنګ وطن په مینه سوځېدلي پښتانه یو ډیر ښه او د فرنګ بچیا واوره د فرنګ بچیا واوره مونږ ښاغلي پښتانه یو او محبت په تارانساره تل تړلي پښتانه ډیر ښه شعر دی زبردست